افغانستان خپل وروستۍ لوبه هم ویسټ انډیز ته وبایلله. سلام مومنه ګرانو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د په زړه پورې لوبې وروسته ویسټ انډیز په 23 منډو افغانستان ته ماته ورکړه. ویسټ انډیز د 5 نمرو سره او افغانستان به تش لاس خپلو کورونو ته ستانه شي. کرکټ لوبه کې د توپ اچونې او توپ وهنې ترڅنګ ډګر ساتنه هم یوه مهمه برخه ده، خو افغان لوبغاړو په نننۍ لوبه کې هم شاوخوا 15 کیچونه مس کړل او څو ځله یې د رن آوټ چانس هم له لاسه ورکړ. د لوبې په وروستی بال کارلوس برټویت شاټ وهه چې په بونډرۍ باندې له ګلبدین نایب کایچ مس شو او څلوریزه شوه. ویسټ انډیز په ټاکلو 50 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې وکړې او افغانستان ته یې د 312 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لخوا دولت زدران 2، راشد خان، محمد نبی او سید شیرزاد یو لوبغاړي وسوځول. د یاد هدف په تعقیب کې ګلبدین نایب او رحمت شاه توپ وهنې ته راووتل، خو ګلبدین نایب 15 منډې کړې وې چې وکټ یې د لاسه ورکړه، خو تر هغه وروسته اکرام علي خیل توپ وهنې ته راووت او د رحمت شاه سره په ګډه د افغانستان منډې 138 ته ورسولې. دواړو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ 50 هم ووهلې. اکرام علي خیل په زړه پورې توپ وهنه ترسره کړه چې په 93 توپونو یې 80 منډې وکړې. هغه همداراز دریم کم عمره لوبغاړی شو چې په نړیوال جام کې 50 منډې کوي. همداراز محمد نبی تاسو وکړه چې بیخي ونه درېده، یعنی خپل وکټ یې ډېر زر د لاسه ورکړه او یوازې 2 منډې وکړې او وسوځېد. خو اصغر افغان بیا ښه توپ وهنه پیل کړه. سمیع الله شینواري هم یوازې 6 منډې وکړې او د اصغر افغان ملګرتیا یې پرېښوده. افغانستان په ټاکلو 50 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 288 منډې وکړې او په 23 منډو خپله وروستۍ لوبه ویسټ انډیز ته وبایلله. نو دوستانو، تاسو څه نظر لرئ چې میچ یې ولې وبایله؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپل مثبت کمنټ شریک کړئ. تر بلې ویډیو دلته الله په امان.